ته دا ټول ځمکه په دې یو لاس باندې یو لاس باندې ذکر پلار او مور دې هم ژوندي دي؟ او هغه هم ژوندي دي. ماشاءالله بختور سړی. هغه هم معیوب دي، لږ په خور اخلاص دي، خراب په کوم هغه مې ما په غاړه پراته دي. مور پلار دې او ورسره مېرمن مې هغه هم معیوب ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا خیر جوړ صحت ښه دی؟ خیر و خیرت دی. کاکا زه خو دې وینم چې یو لاس هم درنه الله اخیستی دی او ته لګې په دې یو لاس باندې دا بیلچه وهې دا ځمکه اړی څه وکړو نو بس چې نفقه په موږ هغه ده نو بس نور بله هغه نشته چاره چې همدغه یو لاس ده لګیا وي نو چې ځان خوځوو. ولا کاکا همت ته دې سلام دی، موږ په دواړو لاسو باندې نشو کولی، ته لګی په یو لاس باندې. څه وکړو چې زور درپسې یې خامخا به یې کوې. څنګه زور درپسې دی؟ خو چې بس ماشومان دي تقریبا 10-12 عیاله یو، بس نور کومې خواله مدرک نشته، همدلته لګیا یم. دهقاني کومه نه خپله ده؟ خپله نه ده، اجاره مې اخیستی دی، د بل چا دی خو اجاره ورته ورکړو. نو ته دا ټول ځمکه په دې یو لاس باندې؟ یو لاس باندې ذکر ولا آفرین کاکا. یو لاس باندې او نور به بل لاس نشته نو چې یو لاس زمن مې واړه دي ټول. دوباره یې درته بیا د همت ته سلام دی. ګران لیدونکو قمر بنسټ همیش غواړي داسې د همت څخه ډک انسانان چې خپل زحمت وباسي ولې بیا هم وسی نه رسېږي، نو موږ داسې خلکو ته لاس ورکو او انشاءالله ستاسو په مرسته او د الله تعالی په مدد او مرسته باندې. کاکا مونږ ته چا معرفي کړی چې دغسې یو حاجي صاحب دی او ماشاءالله ښه همتناکه سړی دی، معیوبه دی او مشکلات زیات دي، خدای خپل هڅه او هغه کوشش نه پرېږدي، لګیا وي بیا هم زحمت وباسي ولې مشکلات یې ډېر دي. نو دلته یې راته وایه که کور ته دې لاړ شو کوم پیاله چای مې به هم وڅښو. ښه صحیح ده، ځئ مهرباني لاره کې به راسره قسم وکړې. دا بیلچه دې ما ته راکړه، دا به زه درنه ونیسم. ښه ته ما سره خبرې کوه که نه. خبرې دا چې بس چې حیوانان دي او بس واړه واغه هم نه کېږي، بس دهقاني باندې څه نه جوړېږي. څونه تعداد د فامیل دې څومره دی؟ او 8 مې زامن دي، مال د خدای یو مې ښځه یو خپله یم او یو مې پلار دی یو مور ده، هغه هم دواړه معیوب دي. زه خپله پلار او مور دې هم ژوندي دي؟ او هغه هم ژوندي دي ماشاءالله بختور سړی. هغه هم معیوب دي، لږ په خور اخلاص دي، خراب په کوم هغه مې ما په غاړه پراته دي. مور پلار دې او ورسره مېرمن مې هغه هم معیوبه ده، پخوا نیولې ته سره پړسېدلی دی، دغه دی هغه هم راته پراته دی. کاکا همت ته بیا هم سلام دی. یو پلار یو مور او ورسره مېرمنې، هغه درې واړه ورته معیوبه مریضان په کور کې پراته دي. راځو کاکا دا دروازه خو دې داسې چغل ښکاري، دا مرمۍ باندې لګېدلې؟ کوئی شیشې نشته، دروازې سورۍ دي، دیوالونه والي چې کوم یو جیم روغ نه ده پاتې. موږ خدای به چې روغ کاته دیوال دا وګوره څومره سورۍ دي، دیوالونه وګوره، دا وګوره. دا حاجي صاحب چې ناست دی دا به د ورور مشر؟ دا مې پلار دی. ماشاءالله ماشاءالله. حاجي صاحب سلام علیکم. ستړی مه شې حاجي صاحب. سلام کاکا راځه کښېنه ورڅنګ کې خوا. سلام حاجي صاحب. وعلیکم سلام. دا دې زوی دی؟ دا مې زوی دی صاحب. څنګه دی احترام دې کوي که نه؟ خامخا یې کوي، نو مجبوره کوي. په قاریږي خو ورباندې نه؟ نه خامخا یې به سړی وار خو پرې نه کوي کله کله؟ نه وار مار به څه وار. ښه ده صحیح ده. حاجي صاحب د زوی د راته مشکلات بیرون ته وویل، دی په دې یو لاس باندې لګیا و او په پټي کې کار کولو. ما هلته هم ورته ویل ستا همت ته سلام، آفرین ستا په پلار شه چې داسې زوی تربیه کړی. داسې خل بازار کې ناست دي خیر ټولی لله الحمد دومره فضل د خدای ده. دا بیل وایي هلته د یو ورور د ملا ناصر د مغه پټه ورسره ده بیچاره، هغه کوي دهقاني هم کوي. خیر دې اوسي، خدای پاک دې ورته په دې کاروبار کې برکت واچوي. راځم دا ټولې خبرې ده ماته وکړې، وایي چې پلار مې معیوبه دی، مور مې معیوبه ده او مېرمن مې معیوبه ده، زه معیوبه یم، دغه ماشومان دي او مشر زوی د دا دی. پهلوانه ښه یې؟ څه حال دی؟ خیر. کار کوې که نه؟ ولې نه. ته هم ماته باچا ښکارې. مریض دی، دا مریض دی، الله دې صحت ورکړي. خبره سره راټولوم، څه غوښتنه لرې؟ بس ما غوښتنه دا ده چې یو غوا مې ضرورت وای په مالي یو غوا راته واخلې. یو غټ شی خو سړی خي خالي یو غوا دغه چې غوا هم چې شي نو یعنې دا هم غټ شی دی موږ ته. حاجي صاحب څه وایي؟ ولا نو زه به څه وایم نو دی چې وایي نو غوا بس ده؟ بس دی.
ګرانو لیدونکو تاسو د دې حاجي کاکا خبرې واورېدلې. فقط یو غوا یې پکار ده او غوا قیمت چې ډېر شي نو 50,000 افغانۍ پورې بس همدغه شی وایي. 15 نفره 10,000 افغانۍ راولږي انشاءالله دلته موږ یو غوا اخیستي. دا خو کاکا په دواړو سترګو برته واخلو. هر هغه ورور یا خور که غواړي د دې لاسنیوی وکړي، واتساپ نمبر د سکرین ښکاري، موږ سره رابطه کوی شي. آنلاین لپاره اروپا کې زموږ اکاونټ نمبر د سکرین ښکاري، هغلته یې کوی شي مرسته راولېږئ. نو انشاءالله موږ به دوی ته دا غوا راولو او دوی ته به یې ورسپارو تر څو پورې د دوی د فامیل او د ماشومان د نفقه د هغې په ذریعه باندې په اساني سره لاسته راوړلي. ډېره مننه. یو بله غوښتنه نه لرم، زموږ ویډیو چې کله هم ګورئ دا در سره شریکوي، کیدای شي ستاسو په شریکولو سره داسې ورور پیدا شي سره مرسته وکړي، انشاءالله اجر تاسو ته هم شته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.